محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترمو عزتمندو مینوالو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تن وي دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوي او خوندوره ویډیو چمتو کړم مینوالو نن دا ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو چې د ځان لپاره یوه لوګو جوړه کړو یعنی یوه ټاپه جوړه کړو نو د دې لپاره تاسو لومړی پلی سټور ته لاړ شئ پلی سټور ته چې کله لاړ شئ دلته به تاسو ولیکئ لوګو میکر فری دا به سرچ کړئ دلته به تاسو ته ډېرې لوګوګانې یا اپلیکیشنونه درکړي دې کې به تاسو لوګو میکر فری ووهئ کله مو چې دې باندې کلیک وکړ دلته یې ماته اوپن راکړی د دې پر ځای به تاسو ته انسټال درکړي نو تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ او تاسو په دې کې کولی شئ چې قسم قسم لوګوګانې جوړې کړئ نو زه راځم د اپلیکیشن ته د اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ کله مو چې کلیک کړ دلته دوه آپشنې راکړئ یو یې لیکلي کریټ او بل یې لیکلي لیبرري زه کریټ وهم کله مو چې کریټ کلیک کړ دلته یې موږ ته دوې آپشنې پاس راکړي زه تاسو ته دایره ترې تاووم او یا یې درته نښه کوم یو دا دی او بل دا دی زه لومړی وهم دلته یې ماته لوګوګانې راکړې مختلف تیمزونه یې راکړل زه کولی شم چې د هر یو څخه استفاده وکړم مثلا زه دا رااخلم لږه یې لویه کوم دا دلته کېږدم او دلته یو بل راخلم د داسې برابروم دلته یې پیسټ کوم او دلته بیا دا راخلم دلته یږدم او بل هم راخلم کله مې چې دا جوړ کړ راځم لاندې یو بل څه ورکوم تر څو زما لوګو ګول شي مثلا دا ختموم غواړم د دې پر ځای دا ورکړم دا مې ورکړ او دلته بل څه رااخلم ګورم چې کوم یو به ښایسته وي او کوم یو به دلته ولګېږي تر څو زموږ لوګو ښایسته راشي تاسو کولی شئ چې مختلفې لوګوګانې په خپل ذهن کې راولئ او دلته یې جوړه کړئ
تږدم، یو بلم راخلم. دا ګورم چې سیزي له دې سره سم کړم. کله مې چې دا برابر کړ دلته راځم، دا هم دلته پیسټ کوم. کله مې چې دا پیسټ کړ زما لوګو تیاره شوه. تاسو کولی شئ چې دا لوګو اوس تاسو سیو هم کړئ. نو دلته به راشئ، دلته به تاسو دا لوګو دا آپشن به کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړ او دا لوګو تاسو سیو کړه موبایل ته، تاسو کولی شئ چې دا په ګیلرۍ کې هم وګورئ. نو که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو ضرور در سره لایک کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم.